ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني به آیا کابل ته راشي او که نه؟ ډاکټر صاحب غني پټه خپل کارونه شروع کړي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پالیسۍ مطالعاتو د مرکز مشر اندریس سرینکو روسیه په یو وروستي بیلګه کې چې سرلیک یې دی چې د افغانستان وروستي ولسمشر محمد اشرف غني بیرته لوی لوبې ته راستون شي لیکلي. د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غني دا مهال په یو لوړ پټو سیاسي مشورو بوخت دی. دا ټول د دې لپاره دی چې په سیاسي بازار کې یو ځل بیا د غني غوښتنې مطرح کیږي او دا غوښتنه به ورته وخت کې د څو لوبغاړو لخوا راپورته کیږي. د دې غوښتنې لامل د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي ولسمشر په توګه د اشرف غني د رسمي صلاحیت او مشروعیت ساتل دي. د یادونې وړ ده چې اشرف غني 15 کاله وړاندې په 2019 کال کې د ولسمشر په توګه وټاکل شو او د ولسمشرۍ په توګه یې قانونونه واک دروان کړل. 2024 کې پای ته ورسېد. سره له دې چې طالبان په 2020 کال کې واک ته ورسېدل، د اشرف غني له جبري لرې کېدو وروسته له ولسمشر غني نه استعفا وکړه. اشرف غني د طالبانو د امارت برعکس د افغانستان مشروع ولسمشر پاتې شوی او نړۍ په رسمیت پیژني. د روسیې فدراسیون په شمول د یادولو وړاندې په حقیقت کې اشرف غني په اوسني وضعیت کې د افغان سیاستوالو په منځ کې د کورنۍ او بهرنۍ سیاسي مشروعیت یوازینی ګټونکی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا ښې اشارې.